بسم الله الرحمن الرحیم. باب دې په بیان د هغه روایاتو کې چې کوم راغلي دي په باره د دې کې چې حایزه ښځه یو شی د مسجد نه چې دی دا راخیستلی شي او که نه. قالت لي عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولني الخمرة من المسجد قالت قلت إني حائض قالت دا اتفاقی مسله د په دې کې د چا لانجه اختلاف نشته. عائشہ رضی الله عنها فرمای ما ته محبوب ویل چې راکه دا صادر د مسجد نه. ما ورته ویل چې زه خو حایزه یم. قال ان حیضتک لیست فی یدیک، بیرون لاس ته نه کې نو حیض خو دې په لاس کې نه دی چې ته هغه نه راخلی. وفي الباب عن ابن عمر وابي هريره رضيهما قال ابو عيسى حديث عائشه حديث حسن صحيح وهو قول عامه اهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك بان لا باس ان تتناول الحائض شيئا من المسجد. باو ما جاء في الكراهيه اتيان الحائض وبه کراهیت دې ذکر راغلی مراد ته نه حرمت دی. نو د حیض په دوران کې چې څوک خپل ښځې ته راتګ کوي دا کار ناروا دی. وبه قال حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن اسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الاثر الاسرم عن ابي تميمة الهجمي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتاها محبوب فرمای من اتا حائزا چا چې حایزې ته راتګ وکوي امراتن خپل ښځې ته فی دبرها او کاهنن یې کاهن ته راتګ وکړه فقط کفر بما انزل علی محمد، یقینا دغه انسان کفر وکړه په هغه څه باندې چې کوم نازل کړی شوی دی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې. قال ابو عيسى هذا لا نعرف هذا الحديث الا من حديث حكيم الاثرم عن ابي تميمة الهجمي. نو دې کې د کفر مسلې چې درته ذکر کړي ولی فقط کفر بما انزل، نو یا دا خو هغه صورت کې چې مقصود د دغه کار نه دا وي چې دا کار حلال وګڼي، نو کفر محمول دی علی ظاهره، او که حلال نه ګڼل نو دې کې کفر دی په معنا د کفران د نعمت سره. کفر دی په معنا د چا سره؟ د کفران د نعمت سره چې کوم نعمت ته رب العالمین ورکړی نو دغه ناشکری ده. دا د دوا او دریم قول علماء کرام لیکي دا محمول دی په تغلیظ او تشدید باندې. مولا علی قاری صاحب هم دا خبره کوي تغلیظ دی. عن ابي هريره رضيه وانما معنى هذا عند اهل العلم على التغليظ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى حائضا فليتصدق بدينار فلو كان اتيان الحائض الکه نو کچرته دا کفر وای نو تصدق بدینار، نو کافر ته څوک وایي چې ته صدقه بدینار وکړه. صدقه بدینار خدا خو فروع دي کنه، تاسو ته ما ویلو چې کفار مخاطب په فروع باندې نه دي، هغوی اول مخاطب دي په چا باندې؟ په اصولو باندې چې ایمان دی. نو چې دا کافر شوی دی دا سړی ایمان نه لري نو بیا ورته امر په صدقې ولی کېږي. وضعف محمد هذا الحديث من قبل اسناده وابو تميمة الهجمي اسمه طريف بن مجالد. باو ما جاء في الكفارة في ذلك. وبه قال حدثنا علي بن حجر حدثنا شريك عن خسيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرته وهي حائض قالت يتصدق بنصف دينار. وبه قال حدثنا حسين بن حريث حدثنا الفضل بن متى عن ابي حمزة السكري عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. قال أبو عيسى حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ومرفوعا وهو قول بعض أهل العلم. وبه يقول أحمد وإسحاق وقال ابن مبارك يستغفر ربه ولا كفارة عليه. وقد روي مثل قول ابن مبارك عن بعض التابعين ومنهم سعيد بن جبير وإبراهيم. باب ما جاء في غسل دم الحيض. دا حیض وینه چې په لباس پرته یا په وجود پرته نو دغه وینځل پکار دي. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء ابنة ابي بكر الصديق رضي الله عنهما ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حطيه ثم اقرسيه بالماء ثم رشيه وصليه فيه. وفي الباب عن ابي هريره د ګرولو حکم کو بیا ورته ویل چې په اوبو د مګلو په اوبو باندې د مګلو حکم ورته وکړ چې اوبو سره مګو، بیا ورته ویل چې د اوبو اړولو حکم ورته وکړ، بیا ورته فرمایل چې اوس په مونږ کوا.
وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محسن رضنهما قال أبو عيسى حديث أسماء رضنها في غسل الدم حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في دم يكون على ثوبه فيصلي فيه قبل أن يغسله. فقال بعض أهل العلم من تابعين إذا كان دم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلي فيه أعاد الصلاة. وقال بعضهم إذا كان الدم أكثر من قدر درهمه أعاد الصلاة وهو قول سفيان وثوري مبارك ولم يجب بعض أهل العلم من تابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر درهم. وبه يقول أحمد وإسحاق وقال الشافعي ويجب عليه غسله وإن كان أقل من قدر درهم وشدد في ذلك وهو ما جاء في كم تمكث النفساء. وبه قال حدثنا نصر بن علي حدثنا شجاع بن وليد أبو بدر نسلوي اخترز هغه انتهایی موده د نفاس د سلوي اخترزونه وړاندې که چرته وینې بنده شوله نو دا ضرور نه ده چې دا د اوس تر تلوي اخترزو پورې لمونځ نه کوي. اوس لمونځ کول لازم دی، غسل دی وکړي او خپل لمونځونه لرې کوي. وبه قال حدثنا نصر بن علي حدثنا شجاع بن وليد أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدي عن أم سلمة رضي عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما وكنا نتلي وجوهنا بالورس من الكلف. وقال أبو عيسى هذا حديثنا لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة رضي عنها واسم أبي سهل كثير بن زياد قال محمد بن إسماعيل علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل او دا كنا نتلي موږ به مګلو په مخونو خپلو باندې بالورس من الکلف د تکلیف د وجه نه دا یو رقم بوټی دی دا به مو په خپلو مخونو باندې مګه. ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل. وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن السفهاء تدعو الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنما تغتسل وتصلي. دې چې تاسو پام کوئ ښه كنا نتلي وجوهنا بالورس من الکلف نو کلف څه شی د لاندې ناکد څه وایي کلف د پاسه څنګه وایي نشته نقطه نه مړه دا کلف په لاندې نقطه چې ده دا که تاسو فکر دا چې کله دا زنانه چې یا حاملې وي اکثره داسې وشي یا زنانه چې د نفاسي وي که نه د هغې په مخ کې یو رقم دغه را پیدا شي توروالی را پیدا شي داغونه را پیدا شي نو دا چې دی وکنا نتلي وجوهنا بالورس نو ورس یو رقم بوټی و دا په هغې وخت کې په یمن کې کېده او دا نبتون اصفر دا یو رقم زیړ بوټی و نو دا به د زنانو په خپل مخ باندې سولو وی موږ به سولو د وجې د چا نه د دغې که نه نو دا تاسو اساسان سره زده کړئ که نه سبا که ښځې په مخ باندې پوډر او سرخیانې پورې کوي نو دا منه نه ده ګوره دا د حدیث نه معلومیږي ښه دا ملایان چې سختي کوي پکې نو دا منه چې پوډر او سرخي پورې کړي بیرون ګرځېږي دا مسله ده یا چې د پوډر او سرخي پورې کړي او خپل حسن بل چاته ښکاره کړي منه په دې شي کې راغلی نور که کور کې ستا کومه خپله مسله و نو دې کې ستونزه نشته دی ښه فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدعوا الصلاة بعد 40 وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول سفيان الثوري ومبارك وشافعي وأحمد وإسحاق. نو لکه خو هغې وخت کې نه وی نو خو هغې وخت کې بل شی نه و خو دغه ورس و نو دا زنانو استفاده کو علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس وروستو اسباب راغلي او راډېر شوي دي او د ښکلا دپاره او د زینت دپاره دا شی وي سره که داسې وخت کې کله داسې وشي د ناوګانو ته پورې کي مولي صاحبانو ناوګانو چې جوړې کي نو که مثلا هغه د سهار راوستله یا د مازدیګر راوستله او دا بلا به ترې ورته په مخ ورسولولي دا تر ماسخوتنه پورې چې دی دا مخ نه وینځي مخ دې وینځي خو ټول بازار دی ګډوډ کې که نه نو منځونه لاړ تباه او برباد شو نو دا چې بیا دغسې د خیر کارونه پې منع کېږي او پاتې کېږي خو بیا منع او نور که خپل ډول و سینګار کې خاوند ته او دا شیان او سرخیان مرخیانې پورې کېدي کې بدیت نشته
ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تدعو الصلاة 50 يوما إذا لم تطهر. ويروى عن العطاء بن أبي رباح وشعبي 60 يوما. باب ما جاء في الرجل يطوف على نساء. یو سړی دی په خپلو ښځو باندې ګرځېږي په یو غسل باندې، نو دې کې څه بدیت نشته دی مولوي صاحبانو. ښه خبره دا ده چې هر یوې ته فقهاو په دې باندې اتفاق دی چې د 2 جماګانو په منځ کې غسل یا اودس کول واجب نه دي، او خپل محبوب چې دا کار کړی نو مقصود په دې کې اثبات د چا دی د جواز دی. یعنی سره د دې نه چې نبی علیه السلام به د طهارت او د نظافت ډېر شوقي و، ډېر لحاظ به یې کوو، خوښولو به یې، مګر دا کار چې نبی علیه السلام کړی نو دا به طور جواز جایزه ده. وبه قال حدثنا بندار حدثنا ابو احمد حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن انس رضي عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نساء في غسل واحد. په یو غسل کې به په خپلو بیبیانو باندې ګرځېده، په یو غسل کې معنا یجامعهن. اوس کته وایي چې ملا صاحب نو ولې هلته خو د نبي علیه السلام معمول خو نوبت د بیبیانو په درمیان کې، نو چې بیبیانو په درمیان کې نوبت و د نبی علیه السلام، نو دا څنګه بیا په چې دا یوې بیبي نه بلې بیبي ته ورته نو هغې رضا وپې چې دا کار نبی علیه السلام کو. نو شارحین هم درته لیکلي او ستاسو د محشم درته لیکلي دي مولوي صاحبانو. یو جا وجوب القسم علیه مختلفون، دا چې نبی علیه السلام باندې تقسیم واجب و که نه د بیبیانو په درمیان کې، نو دا مسله اختلافي ده د علماء کرامو په درمیان کې. نو واجب ور باندې نه دی. ابو سعید وی لم یکن واجبا علیه بل کان یقسم بالتسویه تبرعا وتکرما. واجب په نو بطور تبرع او بطور اکرام نبی علیہ السلام دا کار کوي. دا یو دویم قول دی چې بیا علماء کرامو دا لیکلی دی چې چا ویلی دي چې واجب ور باندې خنو بیا چې واجب نو خو خامخا دی بیبي نوبت خو به وکنه نو په نور سره کم ګرځېده، نو دا خو د هغې نوبت پیمالولو بیا. نو بیا دې ځکه علماو لیکلي دي راز پکې دا و چې وکانه طواف صلی الله علیه وسلم برضواهن، دا د هغې په چا باندې پر نو که چېرته د هغې رضا نو بیا پروا نه کېږي چې زه لاړ شه وګرځېږه چې د هغې رضا او فکر در سره وي. واما الطواف بغسل واحد نو فيحتمل انه صلی الله علیه وسلم توضأ فيما بینه ترکها لبیان الجواز. او دویم قول علماو دا کړی دی چې یا به دا کار نبی علیه السلام کو په هغه دوران کې چې مبارک به کله سفر ته نو د بیبي نمبر به نو هغه به تمام شو، نو لا د بلې به شروع نو نبی علیه السلام به په ټولو بیبیانو وګرځېده. یا دریم قول علماو دا کړی چې دا کار به نبی علیه السلام کو حین قدمه من السفر، چې کله به مبارک د چا نه راغی د سفر نه راغی نو دا کار به یې کوو. تللی به موده به یې تېره کړې وه، نو بېرته چې به راغی دا هم د محبوب هغه عدل و انصاف و، نو داسې به نه و چې د یوې بیبي نوبت ته و هغې ته به ورغی. کله به داسې وشو چې په ټولو بیبیانو باندې به وګرځېده او بیا به چا ته ورته نوبت والا ته ورته. او مخکې تاسو ته ما ویلي چې دا قوت او طاقت الله تعالی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته ورکړی، نور خلک دا نشي کوی، دغه مبارک طاقت ډېر و. قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله حديث صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصري أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوزع. وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس رضه. وأبو عروة هو معمر بن راشد وأبو الخطاب قتادة بن دعامة. باو ما جاء اذا اراد ان يعود توزع. وبه قال ورچا اراده و چې عاده دوباره جمع وکړي نو اودس دې وکړي. وبه قال حدثنا دې کنه نشاط را پیدا کیږي تازگی. حفص بن غياث عن حاسم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوزأ بينهما وضوءا. باب عن عمر رضي وحشيم لیکلی لأن هذا أطيب وأكثر للنشاط والتلذذ. تلذذ پکې ډیر وي او نشاط پکې ډیر وي نو داس کول پکار دي. قال ابو عيسى حديث ابي سعيد رضي الله حديث حسن. دا معنا نه چې دا کار به تاسو کوئ، یعنی که څوک یې کوي اراده د دې لري نو اودس دې وکړي، نشاط پکې ډېر دی او نور کار به ورته نه وایي ښه څوک نه تختی نه غرق به هم کړي. وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله قال به غير واحد من اهل العلم قالوا اذا جامع الرجل امراته. د یوې ورځې سودا نه ده که نه، تعامل پکاري.
ثم أراد أن يعود فليتوزأ قبل أن يعود. وأبو المتوكل اسمه علي بن داود، وأبو سعيد الخدري رده اسمه سعد بن مالك بن سنان. باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم کله چې د مانځه د اقامت دوران خلک مانځه ته ودرېږي او په دې دوران کې مولوي صاحبانو ته بس او د سماعتې تنګ کړی نو څه چلو کانو فلیبدأ بالخلا، زه خلا ته لاړ شم. ولې مقصود په مانځه کې د باطن جمعیت او تا چې اودس تنګ وي نو حضور چېرته برابرېږي، نو په دې خاطر باندې لاړ شه اودس وکړه او د اودس نه بعد راشه بیا چې د مانځه ته ودرېږه. وبه قال حدثنا حناد حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن أرقم رضيه قال أقيمت الصلاة فأخذت بيد رجل فقدمه وكان إمام القوم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بخلاء. دا داخل ټوکه کوي که نه کوم سړی وفات شوی وی ښځه یې ورور په نکاح کړی و، چې ورور په نکاح کړی و نو ماسخوتن چې سره دوی هغه کوټه کې سره یو ځای شوي دي نو وایي ځان سره وایي دا ورور لګیا و بنګېده ساده غوندې سړی و که نه چې زه څه خبر وم یو روکی خو د مزو مړ شوی سبا نو پخوا خو داسې اسباب نه و لکه نن سبا چې دي که نه ګرمې اوبه دي او کیسې دي او هاو دي نو سهار وختي چېرته تللی دی کم لښتي کیلان مې پخوا به د اطرافو کې تلل نو چې دا یخې اوبه په سر راړولي دي او دلته یې په عذاب کړی دی چې وروره خدای دې غر که ته خو لاړې غمونه دې ما ته پرېښود نو دا غمونه یې ښه دې غمو ته به کار نه وایم. دا د ژوند مبارزه ده، بس په دې کې به معتدل حاله اوسېږي، معتدل حال. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وثوبان وأبي أمامة رضيهم قال أبو عيسى حديث عبد الله بن أرقم رده حديث حسن صحيح هكذا روى مالك بن أنس ويحيى بن سعد القطان وغير واحد قال اقيمت الصلاة فاخذ بيد رجل یو کس د لاسه ونیو فقدمه وكان امام القوم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة ووجد احدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. وجد دا چې تاسو ته مو ویل ترابطه د باطن نه برابرېږي حضور نه جوړېږي. ورواه وهيب وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل أن عبد الله بن أرقم رده وهو قول غير واحد من أصحابه سلم وتابعين. وبه يقول أحمد وإسحاق قال لا يقوم إلا الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول. قال إن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله. وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يصلي. اقوال د علماء پکې متعدد دي، د امام سے مبارک نه پکې قول لا نقل دی، هغه مبارک فرمای دی حالت ته انسان تبو کتلی شي کنه چې دا څوک په دې خلا او په دسمات باندې مبتلا دی چې دا هغه مبتلاوالی د په دې او دسمات باندې دې حد ته رسېدلی چې دی اوس بیخي پسې پریشانه کړی دی او که نه که چېرته دی بیخي پسې پریشانه کړی و یعنې ډېر سخت په عذاب نو بیا دې پرېږدي، بیا دې جماعت نه کړي. د جماعت ته پرېښوده دپاره دا عذر دی او په دغسې حالت کې مونځ کول څه شی دی مکروه تحریمي دی. او که چېرته دا د پریشاني حالت ته نه ورسېدلی نو بیا پکې دوه حالتونه دي. وګوره داسې حالت کې دی چې د دې په وجه باندې د توجه په مانځه کې خرابېږي، یعنې بیخي ډېر په عذاب نه دی خو دومره حالت کې بیا هم دی چې توجه په مانځه کې جوړېږي نه او توجه چې دی په مانځه کې څه شی کېږي خرابېږي او خلل راځي پکې. نو که توجه ته نقصان رسوو نو دا هم د جماعت ته پرېښودو دپاره عذر دی او په داسې حالت کې مونځ کول بیا مکروه تنزیهي دی. او که د توجه دپاره مضر نه وه نو دا به بیا د جماعت ته پرېښودو عذر نه وي. بس بیا اودس راغلی او توجه ورسره جوړېدله نو بس بیا به مونځ وکړه. وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة. باب ما جاء في الوضوء من الموت. وبه قال حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم وليد لعبد الرحمن بن عوف رضي الله قالت قلت لأم سلمة رضي الله الموت چاته ویل کېږي الوطأ من الأذى في الطريق. لاره کې سړی کله را روان وي او چې په ګندګي او پلیتي چې دی په دغه باندې دی ولګېږي په پیزار باندې. قالت قلت لأم سلمة رضي الله إني امرأة أتين زيلي وأمشي في المكان القدر فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وروى عبد الله بن مبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم وليد لهود بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة رضي الله
وهو وهم، وإنما هو عن أم وليد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة هذا صحيح. عن ام ولد لعبد الرحمن ابنه قال قلت لام سلمة زي وخزه مچز ما لمن وګدادا او مزل کوم په مکان القذر کله ګندګان لار کې پرتی کنه نو خامخلمونه پورې خوشره سوليږي نو فقالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم يطهره ما بعده پاکوي دی لار چالره ما بعد سمانه چې مخکې لاړلې پلیته شو ارزه کې پلیته نه پرته خو بیا راکشيږي په دې ځکه نو چې راکشيږي هغه ما بعد خو پاکه خاوره ده نو په غي باندې چې داسې شي کې پاکيږي. د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.